سلطان صلاح الدین ایوبی چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبي په شان سړی نه دی تیر شوی. هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنگ لا شکست ورکړی دی، نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبي. نیک سړی و، د شپې به خدای ته جلل. نو یو ځل ورته اطلاع راغله په دې جنګ کې دا جاسوسان وي، او جنګ کې د جاسوس چې نی نو جنګ ته نشي ګټلی. نو د ده جاسوسان خوارو، جاسوس وله راغې وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیړه را په مخه کړې ده، او په هغې کې دومره جنګي ساز و سامان دی چې ته مقابله نشي کولی. ده چې معلومات واغېشتل نو خبره ټیک وه، او د دې به زه څنګه مقابله کوم. نو څه چلی وکړه، لال جومات ته، او چې جومات ته ماسخوتن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع وکړه. ګوره یقین دقه دی، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې، قسم دې د پلار مور د خپل شارګ نه زیات ته ماته نږدې یې، او دا دې لپاره و چې زه درته نږدې ما چې ته دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با، او بل وقت کې به نه اوري رانه لرې دی نه به قبلی، نه هر وخت درته نږدې یم. شا به جاړه ماته چې دا دعا دله قبوله. نو ماسخوتن جومات ته ننوته او ټوله شپې الله ته جلاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم. زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته، ما پلار خو یې نه دی وجلی، زما نیکه خو یې نه دی وجلی، ما نه خو یې ښځې نه دی بوتلی. زه خو ستا دپاره انګریز سره لګېم او جنګ کوم، ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او ستا له دې مسلمانې ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم، او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم. او خدای ما چې څومره وس دی هغه کړی دی، او باقي د دې بیلې طاقت نشم لرلی. دې کې به الله ته مدد کوي. ټوله شپې خدای پاک ته وجېړل. نو جلا کې خو کمالي که نه. د نبي علیه السلام نو بعضې خلکو تپوس کو چې د الله کوم ځای دی. بعضې خلکو به هسې د سپکایي په بنیاد تپوس کو، او بعضو په حقیقت کې هم تپوس کو. ځکه انسان چې الله پیدا کړی دی، د دې انسان نه غیر چاپېره خدای پاک ډېر د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه او بیمارۍ او د دنیا د مصیبتونه دا خدای پیدا کړی دی. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام صحابو ته یو ځل یو نقشه واچوله، یو اوږد خط یې راښ کړه، اوږد خط، او بیا غیر چاپېره هغه د اوږد خط نه غیر چاپېره یو څلور ګوټیزې چاردیواري غوندې یو خط راتاو، او چې کوم هغه اوږد خط و نو هغې ته یې داسې واړه نري نري نور خطونه راښکل. لکه مثلا د دې جومات نه د دې دیوال نه چې یو خط داسې هغه دیواله پورې راکاږه، دا خط خو په دې دیوال کې دن نه دی، بار نه دی، او بیا دې خط ته داسې وړې وړې کرښې راکاږم. نو صحابو ته نبی علیه السلام او فرمایل وی دا اوږد خط د انسان مثال دی، د انسان دی، او دا غیر چاپېره څلور ګوټیزې خط چې دی دا چاردیواري دا د اجل دی، دی د عمر نیټه ده، دی مرګ دی. او دا چې کوم په دې منځ کې دی اوږد خط ته دا واړه واړه نري نري خطونه دي، دا د دنیا دا مشکلات او دا غمونه او پریشانۍ دي. نو د انسان ته اول یو پریشانی راځي چې د انسان به ملک خدای ته بچ شي، نو بل مصیبت ورته راځي نو د هغې نه هم بچ شي، نو بل مالی مصیبت راځي، نو بدني مصیبت راځي، نو د زوی مصیبت راځي، د بېعزتۍ مصیبت راځي، د ښځې راځي، د دنیا دا پریشانۍ او بیمارۍ او افتونه راځي، او د انسان له تک ورکوي خدای ته بچ کېږي. نو یې کېدی شي چې دا واړه واړه خطونه دا واړه واړه ټکونه یې مړ کړي، او که د دې ټولو نه بچ شو دا څلور ګوټیزې خط غیر چاپېره چې کمتو دی، دا بوډاوالی او دا اخري مرګ او دا نیټه د دې نه خوارو بچ کېدی نه شي. نو انسان که په دنیا کې پیدا دی نو یو خوا په دا آفتونه راځي، په مور راځي، په ښځه راځي، په ده راځي، په بچو راځي، په مال راځي، بیماری راځي، درد تکلیف، دا مصیبتونه. بل طرف ته دنیا کې انسان له خدای خوشحالی مقرر کړي. د انسان چې دې ته ګوري چې د هغه بل سړي بچي دی او زما نشته، هغې ته وپس خېږي، د هغه مال دی او زما نشته، هغې ته وپس خېږي، د هغه کور دی او زما نشته، هغې ته وپس خېږي،
دا هغه موټر دی د مانشته هغې ته وپسخېږي، د هغه بنګله ده د مانشته هغې ته وپسخېږي، د هغه د دنیا د ژوند خوشحالۍ دی او د مانشته زړه کې وپسخېږي. نو دا دو څیزونه الله دنیا کې پیدا کړي د انسان دپاره، غمونه او پریشانۍ او خوشحالۍ. دی به څه کوي؟ دی به په دې ټولو څیزونو کې الله ته رجوع کوي. لکه ایمان زمونږ دا دی چې دا کمې پریشانۍ دي، که د مال دی او که د بدن دی او که د ښځې دی او که د بچو دی، دا روستم الله دی، لرکی بیم الله، بل څوک یې نشي لرکولی. او چې څومره خوشحالۍ دي او دی هغې ته پسخېږي، دا خوشحالۍ د خلکو له ورکړې الله دی، اخلي به الله. نو فطري تقاضا ده چې د انسان په زړه کې الله ته رجوع پیدا شي. دی به څه وایي؟ خود چې د باندې دا مالی پریشانی راشي، دی وی الله دا رانه لرکې، بدني راشي الله ته به یې لرکې، د بچو راشي الله ته به یې لرکې، د ښځې راشي الله ته به یې لرکې، د دنیا ذلت او تذلیل راشي الله ته به یې لرکې. او چې دی هغه د پسخېدو چیزونه وویني، دی به بیا الله ته رجوع کوي، خدای دغه مال راکې، خدای بچې راکې، خدای ښځه راکې، خدایا نیک فرزند راکې، او خدایا د دنیا عزت راکې. نو په دې ټولو څیزونو کې به چا ته رجوع کوو؟ رب العالمین ته، الله ته. نو بعضې خلکو به په سچه سوال ته وی دا خدای کم ځای دی چې مونږ ته دا پریشانۍ لرکولو غواړو او دا خوشحالۍ اخیستل ته غواړو، او چا به ټوکې مسخرې ملنډې کولې. نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ، واذا سألک عبادی عنی فانی قریب، چې زما بندگان تا نه زما متعلق تپوس وکړي چې الله کم ځای دی چې مونږ ته سوال وکړو، پریشانی لرکا او خوشحالی راکا. نو فانی قریب، الله وی زه ګورې نږدې یم، لرې نه یم. داسې نه یم چې ما ته څوک چغه ووایي او دې زه د ده چغه واونرم، داسې نشته چې ما ته څوک اواز وکړي او ده ته لرې یم زه اواز واونرم، داسې نشته چې دروازې اورم د شپې نه اورم، داسې نشته چې د مالدار اورم د غریب نه اورم، داسې نشته چې د مولا اورم د امین اورم. دا پکې فرق نشته. د هر چا اواز چې کله ماته کوي فانی قریب، زه نږدې. بس فیصله ختمه شو. نحن اقرب الیه من حبل الورید. بل د الله فرمایي وی ستا دا شارت چې څومره تا ته نږدې دی، د دین هم تا ته زه زیات نږدې یم. اوس دا شک لار اوت چې خدای به زما خبره اوري که به نه اوري؟ اوري. دا سوچ ختم شو چې یاره زب دنیا کې به د مولا به اوري د غریب به نه اوري، نه د دواړو اوري. د مالدار به اوري د غریب به نه اوري، نه د دواړو اوري. د غریب به اوري د مالدار به نه اوري، نه د دواړو اوري. د بېکس او د مظلوم به اوري او د ظالم به نه اوري، د دواړو اوري. اورېدل د دواړو کوي رب العالمین. دا فرق په الله کې نشته. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. الله څه وایي؟ ای زما خبره ویومنې، ای بندگانو ته دی وایه چې زما خبرې چې زه ورته څه ویم، زما خبره ومني، په ما ایمان ولري. بس دا نیغه لار ده. زما دوستانو چې الکله الله نږدې شو، ستا پټ پناه هر څه الله ته معلوم دي، نو دا حاجتونه پوره کوونکی څوک شو؟ بیا الله شو. حاجت روا حاجت پوره کوونکی الله دی، او پیغمبرانو صحابه او ټولو خلقو چا باندې چې سخت او تکلیف راغلی دی، دا فرق پکې نشته. نو سوال او زاری او جلاګانې د پروردګار ته کړي دي او الله بیا منل هم ده. سلطان صلاح الدین ایوبی دا یو زبردست نیک بادشاه تیر شوی دی، او د انګریزانو په سترګو کې اوس هم هغه یو ازغی دی. صلیبي جنگ دی ورسره، د عیسایانو سره مخ دی او صاحب جنگونه شروع دي، او د دنیا علاقې د عیسایانو نه قبضه کړي دي. دا سم نه ده چې ګني یو علاقه قبضه کړې ده. فاتح د بیت المقدس دی، هغه بیت المقدس دی زمونږ په لاس کې نه دی، او د هغه د یهودیانو په قبضه کې دی. په 80 جربه کې بیت المقدس جومات، 80 جربه کې، او دا صرف دنه جومات په 80 جربه کې دی. د هغې نه بار د ګاړو د ودرولو پارکینګ ځایونه، او د هغې نه بار چې کمې چارکوله او میدانونه دي، هغه زیاتي خبره ده. او په 80 جربو کې جومات دی، او په داسې عجیبه نقشه باندې جوړ شوی دی چې د هغې دا کم محراب دی، دا د یو بوټي نه، د یو تنې د کجورې د یو بوټي نه جوړ شوی دی، او په هغې کې نه پیوند شته او نه پکې ټانکه شته. داسې عجیبه جوړ کړی دی.
لکه خامخا دومره غټ محراب کې سړی جوړی نو لرګي یو ځای کې نو میخونه پې ووی یا لرګي یو ځای کې نو څه لوشن پې ومږي او په هغې باندې یو بل سره پیوس کي نه په دې محراب کې پیول نشته دا یو لرګي دی په هغې کې جوړ شوی دی او ناشنا طریقه باندې چې د هغې کم اوس خو دا ټیلونه دي په کارخانو کې جوړېږي نو قسم قسم نقشې پې د پاسه خلک جوړی اخو کارخانې نه وي په هغه زمانه کې اوس خو ماربل دي او لګیا دي صاحبه په مشینانو باندې اوارئ او قسم قسم رګونه پکې راوباسي دا خو په هغه زمانه کې نو هغه چې کوم ټیلونه په دیوالونو لګولی دي خدای خبر چې الله ولا څه دماغ ورکړي او څه عجیبه مصنوعاتو په دغه زمانه کې بعضې څیزونه سړی حیران شي لکه احرام مصر تاسو که چېرته لاړی یا په کمپیوټر باندې وکتل نو احرام مصر چې کوم دیوال والی شوی دی نو سړی حیران شي چې هغه په کومه نقشه هغه دیوال جوړ شوی دی او په هغې کې کم غټې غټې تیږې جوړې شوي دي او ته به وایې چې د سر ته دا دومره غټې غټې د اتي عمره او د اوښان عمره دا تیږې خیجولې چا دي دا دنیا یو وخت کې په ساینس په بنیاد یو ترقی ته رسېدلې ده د ساینس په بنیاد یو انتها ته رسېدلې ده لیکن بیا هغه خدای پاک هغه علاقې تباه کړي دي او هغه اسباب چې څومره دي هغه خدای ختم کړي دي نو دغه صاحب بیا ته هغه چې کوم ټیلونه لګولي دي او ته مخامخ ورته ګورې نو تا ته به خشته ښکلې ټیل به راته ښکاري او چې معمولي ورته لږ پترس شي نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې ښکاري هر یو ټیل یو نه چې لږ پترس ورته ګورې د هغه تصویر به راته پکې ښکاري او چې نیغ مخامخ ورته ګورې نو صفا ټیل به راته ښکاري مزېدار خشته اوس صاحبه یهودیانو په قبضه کې هغه جومات اخیستی دی نو څه چل یې ورسره کړی دی نو په دامیانو دې نیم کړی دی حسن یې والا ختم کړی دی نو په نیم ځای کې یهودیانو خپل عبادت خانه شروع کړې ده او هغوی پکې لګیا دي خپل عبادتونه کوي او نیم ځای جومات مسلمانانو ته پرېښی دی غټ نیم قبضه خو ټول دا دی لکه علاقه د هغوی په قبضه کې ده خو جومات یې په مین نیم کړی دی په نیم کې د هغوی عبادت خانه د راځي پکې خپل عبادت کوي او نیم مسلمان ته پرېښی دی او مسلمان هم چې د هغوی څوک خوښ جومات ته پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ نو جومات ته یې نه پرېږدي دغه سلطان صلاح الدین ایوبي چې د انګریز په تاریخ کې د ایوبي په شان سړی نه دی تېر شوی هغې وایي که زمونږ دا تهذیب او زمونږ دا یو وخت کې صلیبي جنگ لا شکست ورکړی دی نو هغه واحد د مسلمانانو بادشاه دی سلطان صلاح الدین ایوبي نیک سړی و د شپې به خدای ته جلل نو یو ځل ورته اطلاع راغله په دې جنګ کې دا جاسوسان وي او جنګ کې د جاسوس چې نی نو جنګ ته نشي ګټلی نو د ده جاسوسان خوارو جاسوس وله راغې وی چې دغه انګریزانو او عیسایانو ستا خلاف یو غټه بحري بیله را په مخه کړې ده او په هغې کې دومره جنګي ساز و سامان دی چې ته مقابله نشي کولی ده چې معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه او د دې به زه څنګه مقابله کوم نو څه چلی وکړه لال جومات ته او چې جومات ته ماسخوتن وردن نشو نو خدای ته جلا شروع کړه ګوره یقینا دقه دی اذا سألك عبادي عني فإني قریب دا تصور چې الله زه ته ماته ډېر نږدې یې قسم دې د پلار مور د خپل شارګ نه زیات ته ماته نږدې یې او دا دې لپاره و چې زه درته نږدې ما چې ته دا سوچ محسوس نه کې چې خدای به یو وخت کې زما دعا اوري او قبلی با او بل وقت کې به نه اوري رانه لرې دی نه به قبلی نه هر وخت درته نږدې یم شا به جاړه ماته کې دا دعا دله قبوله نو ماسخوتن جومات ته ننوته ټوله شپې الله ته جلاګانې وکړې چې خدای زه خو ستا د دین دپاره لګېم زما خو انګریز سره د پلار دشمني نشته ما پلار خو یې نه دی وجلی زما نیکه خو یې نه دی وجلی ما نه خو یې ښځې نه دی بوتلی زه خو ستا دپاره انګریز سره لګېم او جنګ کوم ستا د جومات دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او ستا له دې مسلمانې ځمکې دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او د مسلمان د خور او د بچي د عزت دپاره لګېم او جنګ ورسره کوم او خدای ما چې څومره وس هغه کړی دی او باقي د دې بیلې طاقت نشم لرلی دې کې به الله ته مدد کوي ټوله شپې خدای پاک ته وجیږه نو جلا کې خو کمالي که نه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې مسلمانان 314 دي او کافران زر دي مسلمانانو سره پشمیر 8 توري دي او کافرو ټولو سره توري دي نو 8 توري د 0 تورو مقابله کوم ځای کولی شي
مسلمانانو سره دوه آسونه دي، دوه، او مسلمانانو سره اویا اوښان دي، هغوی سره 200 اوښان دي، ټولو سره زغري دي. مسلمانان خو د جنگ په نیت د مدینې نه نه وته، هغوی خو د ابوسفیان تجارتي قافله یروله چې هغوی باندې دوه تپته وکړو او مونږ ته په امن شو، وطن هم ورته مکه پرېښه او د مدینې ته تېرالو، او بیا تا ظالمان مونږ نه پرېږدي. کله به د مکې کافر راتلل او د مسلمانانو په چراګاه باندې به اور بلو، کله به پښتونه ولسېدل، او چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې نو په هغوی به هم ظلمونه کول. نو نبي علیه السلام د جنگ په نیت ونه وته، هغه دې دپاره لاړ چې د دوی یو تجارتي قافله د ابوسفیان په لاره راځي، هغه د ویراو. نو کافر به پوه شي چې که مسلمانان مونږ تنګو خو دوی خو زمونږ تجارت بندوي، وبه یېرېږي. په دې نیت وتیو. نو ځکه ورسره 8 تورې او 2 آسونه او یو اوښان، باقي څه نشته. منځ کې د ابوجهل د 1000 کسانو لښکر راغی مسلل، او دومره هغوی زړورو د ابوجهل لښکر چې هغه د قوم ته وی دا خو لږ خلک دی، وسله ورسره نشته، نو جمدي به یې نیسو. مسلمانان یې یادور ګورئ، اووی مړې نه کې جمدي به نیسو، مکې ته به بوځو، نخرې به پې کوو. ورته پته وه چې په 8 تورې او ټول د کجورو ډانګونه دي، د کجورې ډانګ او 8 تورې زما د دې ټول لښکر د 1000 مقابله کب ته کولی شي. حضور پاک ته چې کله پته ولګېدله چې واقعي که خبره د اسبابو شي زما سبب نشته کا، که خبره د طاقت شي نو 313 وغه زر، که خبره د وسلې شي وسله زما نشته د هغه شته. نو د یو سفر صحابه نبی علیہ السلام له جوړ کړو د څانګو سفر، نو حضور پاک هغه سفر ته ننوت. نو ټوله شپه الله ته درخواست شروع شو، اذا سألك عبادي عني فإني قریب. اوس پیغمبر خو خلکو ته وایي چې الله نږدې دی، نو خپله ورته پته شته که الله ته درخواست ټوله شپه. صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل د شپې، چا څوکۍ وکړې، او حضور پاک ټوله شپه پروردګار ته جلاګانې وکړې، او بیا جلام عجیبه، اوهو عجیبه جلا. خدای ته لاس اوچت کړ، څه وایي؟ یا الله دا پوټینه غوندې ډله ده را سره، او دا مې محنت کړی دی 14 کاله په مکه کې، او دا کال 1.5 په مدینه کې، په دې 1415 کالو کې مې دغه 314 ماشومان او دا بوډاګان دا مې را پیدا کړي. جنگ کې خو عموماً 15 کاله نه کم شرکت نه کوي، 15 کاله زیات به کوي، دقه مې پیدا کړي. هغې کې مکثریت د نوجوانانو دی، دغه بچی می پیدا کړی دي، روحانی اولاد، دا روحانی ماشومان دا مې الله پیدا کړی دي خدایا. او یا الله بربند دي ګورې، واقعي جامې هم د ډېرو پکې نه وي، څنګه 2 څادر یا یو څادر به ځان نه تاو کړی، په لاس به یې نیولي چې عورت مې د ښکاره نه شي، او الله سپلی هم د ډېرو پکې نشته، عجزانان دي، بې کسه دي، او خدایا اوږې دي، ډوډۍ مور سره نشته، او نار دي خدایا په دې لوږه او په دې نار او بربنډتوب کې را سره راوتي دي، لوی دشمن سره پروردګاره مخ دی. او یا الله که دا تا مړه کړل، ګورې تر قیامته پورې به ستا نوم اخېستو والا څوک پاتې نه شي. پر خدای ته اوس جلا کوي، ګوره زارۍ خدای ته شروع دي. الله حضور پاک خپل نیازبین لاسونه پروردګار ته مخ کړي دي او جاړي. الله که دا مړه شو قیامته پورې ستا د نوم اخېستو والا به په مخ د ځمکه پاتې نه شي. الله ما ذلیل کوه، ګورې خدایه ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو له به خدای ګټه درکوي، خدای ذلیل مې نه کې، الله رسوا مې نه کې. شی به داسې وجلل حضور پاک چې د سر مبارک نه څادر په ځمکه لاندې پرېوته، ټوله شپه جلاګانې وکړې. حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې ورته په سر کوه، وی باس ته الله رسوله نور مه جاړه، باس نور ازاره مه کوه، بس دی بس دی. پې خفه شو چې ټوله شپه د خدای ته وجاړل. وره دې نه څه معلومه شوه چې دا به نه وي یو سړی چې زنې کې موزما جت نشته، پیغمبر هم دا دی جاړي. ټول انبیا چې دي موقع په موقع چې تکلیف راغلی دی خدای ته فریاد کړی دی. د فریاد ځای څوک دی؟ وایه الله دی. کله کله زم خدای شکر د چې ته یعنی موږ دې بېکسو به څه کولو، موږ دې غریبانانو به څه کول، موږ دې مسکینانو به څه کول، بیا
ته د خدای د فریاد اورېدو ځای زمونږ به څه کړو وی چې دا سړی وجاړي خدای ته او دا فریاد ورته وکړي د انسان دا زړه لږ ټکور شي دې ځای د انسان لږ یو پوټی لږ ټکور شي او دا ټکور کېږي ځکه چې د انسان ته د الله د طرف نه یو مدد حاصل شي په دې جلاله سپک شي ولې سپک شي د الله مدد راشي خدای زر انسان سره مدد کوي ډېر لرې نه نږدې ورسره مدد کوي نو صادر مبارک د حضرت ابوبکر صدیق حسبک یا رسول الله بس ته خدای رسوله نور سوالونه به نه کوي بس نو حضور پاک راووت دا خیم دغه سفر نه او صحابه له خوشخبري ورکړه جبریل فورا راورسېد حضرت جبریل فورا راورسېد او نبی علیه السلام له خوشخبري ورکړه بس الله خو یې نږدې مکل دعا قبوله شوه ستا دعا خدای قبوله کړه سیهزم الجمع ویولون الدبر دې ته به خدای شکست ورکوي او تختی به او ګټه به ستایي او الله داسې عجیب اعلان وکړ دا زر کسان دي مه یریږه زر فرشتې تیارې را روانې دي 1000 او زرو فرشتو کې د 500 کمانډر ان چیف به حضرت جبریل علیه السلامي او د 500 جرنیل به حضرت میکائیل علیه السلام 1000 تیاری جنگ کې به شرکت د سره کوي چې ونه یریږي د یو فرشتې مقابله دوی نشي کولی د زرو به د دې پلار به وکړي او ورپسې به 3000 شاته نورې ولاړې 3000 دا به قطعه منتظرۍ دا به اضافي لښکري دا به شاته ولاړې ولې یو پراپیګنډه شوې وه وی کافرو له نور لښکر را روان دي 3000 کسان کورز یو کافر و یوله راولي وی که هغه راوستل 3000 نورې دي او وی مه یارېږه 15000 نورې ولاړې دي نو د حضور پاک ډاډ او داسې شکست خدای په بدر کې د کافرو له ورکړه چې ابوجهل عتبه او شیبه او ولید او دا غټ او امیه غوندې غټ بلاګان پکې رو پردېدل مردار شو او یا مردار شو او یا یې کلک ونیول ځان سره مدینې ته بوتل او باقي وتښتېدل اذا سألك عني عبادي فإني قریب ای دا ما محبوبه چې کلم در نه بنده تپوس وکړي چې زما رب کوم ځای دی وی نږدې دی لرې نه دی لرې نه دی نږدې دی غریب تم نږدې دی مالدار تم مولا تم او امي تم مظلوم تم هر چاته نږدې دی مه یارېږه چې الله نږدې شو یاره د څه شو سر همون عقیده لږ یو ګوټی کمزورې ده که نه الله نږدې دی او د ډېر لوی طاقت خاوند هم دی ګورئ د دومره غټ طاقت خاوند دی یو زنانه په لاره باندې روانه ده ماشوم بچی دی ورسره او دې په تیرودونکې ماشوم بچی دی ورسره او په لاره روانه ده ځنګل نه پې یو شرمخ حمله وکړه زمري چې زمري شرمخ پې حمله وکړه خو خطرناک هیبتناک شی دی زنانه غریب یې منډې کړې چې منډې کړې ماشوم ته په ځمکه پرېوت هغه شرمخ راغی ماشوم یې کلک په خوله کې ونیو او په منډه شو اوس به څه کې خو دا ده چې هغه ماشوم په ورونې کې تړلی و هغه کپړی ونیوه ویې تاختاو زنانه څه کوي الله ته چغه کړې ګوره ما درته وختي وې چې سخته راشي چا ته به چغه وو الله ته سخته تکلیف راغی بې د خدای نه څوک لرکولی نه شي ای مسلمانه د دنیا اسباب به استعماله دارو م استعمال کا دم درود م استعمال کا صدقه م ورکا په دې الله خوشحالېږي دا دې دپاره دي چې الله خوشحاله شي او دا ظاهري اسباب دا خدای پیدا کړي دي چې خدای دا دارو خو تا پیدا کړي جوړول پې ته کنه په دې م الله خوشحالېږي نو په دې به خوشحاله شي چې بیا چغه دی واله فورا مې بني صدقه باندې خوشحاله شي په دې دم خوشحاله شو دا دارو م الله مقرر کړي په دې م خوشحاله شي چې د ما په خبر عمل وکړه اسباب استعمال کړل نو چې خوشحاله شو چغه دی واله نو فورا نږدې دی نږدې لرې نه دی نو ښځې چې تکلیف په غریب راغی که نه چې زما دا ماشوم بچی به زما د سترګو د روان دي دا شرمخه شیر پار کي او دا ترتکې به ورته په دا ځمکه وایي دا څه شو یا الله ګوره بیا د فریاد دی الله دی یا الله خو چې یا الله نو فرشته په ځمکه حاضره وه فورا حاضره وه او چې راتلو سره یو انسان راغی فرشته د انسان په شکل او په دې زمري یو چغه واله زمري دومره سخت ویرې چې هغه ماشوم یې په ځای وغورځه وتښتېد هغه انسان هغه ماشوم راوچت که خوږم نو هغه خو ټوپلۍ نه نیولې اورونې نه نیولې خوږم نو
ماشوم یې روچت کا خو مخه دې لی ورکه خورې مورې دا ماشوم دی وایي خوشحالی نه ورته جاري ته څوک یې زما بچی دی د شرمخ د خولې نه نولی راله راوویسته ته ورسره څه وکړل زما زوی دې بچ که ماشوم د وړي زوی دې بچ که خوشحالی نه ورته جاري او ورته وایي زه د الله فرشته یم تا چې کله الله ته چغه وواله عرش سره وما عرش سره الله وی چې یو کس ورشه او د دې زنانې امداد وکړي ما اجازت وغوښته نو په فرشته خو د سترګې د رب نه هم در رارس راله مدد مې در سره وکړه او عجیبه دی چې یو بل ته کې دی یا ورته وایي وی تا ته پته ولګېده چې دا مدد مې دې ولې وکړه پته راته لګي وی نه وی الله وفرمایل چې یو وخت کې دې ښځې ډوډۍ خوړه نولی یې خولې ته دننه کړې وه او دې کې سوالګري اواز وکړه د خدای په نوم د الله په نوم خیر راوړی دې ښځې وی الله د نوم نه قربان ما سره خو دې وخت کې بل څه نشته همدغه یو نولی ده هغه یې د خولې نه واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه ولې خولې ایسته او سوالګري له یې ورکړه الله وی زما په نوم یې یو نولی سوالګري له ورکړې ده او د خولې نه یې راایستې ده زما په نوم نو نن به د هغې بدل خلاصوم د شرمه د خولې نه به نولی وباسم او دې له به ورکوم الله غیرتي دی ګورې ښه نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم والله اغیر منی وی تاسو کې زیات غیرتی زیما او الله زمانه بیا زیات غیرتی دی نو چې غیرت څه ته وایي چې ته چا سره ښېګړه وکړې څوک خوشحاله کې نو تا به خوشحالوي ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرتي یم او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم ته ما خوشحاله کې او زه تا خوشحاله کړم زه به غیرتي یم او که ته ما خوشحاله او زه تا خفه کوم نو بیا به زه بې غیرته یم ته د الله خوشحاله او خدای تا نه خوشحاله اذا سألک عنه عبادی فإني قریب نو چې خدای ته چغه وواله الله نږدې دی فوراً به مني نو سلطان صلاح الدین ایوبي ټوله شپه خدای ته چغې ووالې چې خدای ما سره خو هغه سامان نشته کوم چې د انګریزانو سره دی بیړه را روانه ده د بیړې طاقت الله نشم لرل زما خو زه په صرف کوکورسۍ جنګ نه دی زما خو په مال او دولت جنګ نه دی مال خو یې پلار نه دی وجلی الله زه خو ستا لپاره جنګېږم خدای د دې بیړې غم وکړه چې شپې وجړل سهار راووت یو سړی والا د جومات نه مخه کې ورغی زه چې ورته وکتل د هغه سړي مخکې څه نورانیت و څه بل شان سړی معلومېده نو سلطان صلاح الدین ته وایي بادشاه سلامت ولې پریشان یې وایي ټوله شپه دې په جومات کې په جلا تېره کړه چل څه شوی دی وایي د انګریز بیړه را روانه وه الله ته مې درخواست کو د انګریز بیړه را روانه ده نو ما سره طاقت د هغې نشته هغه غیبي سړی ورته څه وایي وایي دعا دې قبوله ده د انګریز بیړه غرقه شوې ده بیړه غرقه ده چې معلومات یې واخیستل او لاړل غونډه بیړه د سمندر دریاب چپو الوړې کړې وه اسم پکې نو بل اسباب به استعمالو بېشکه خو چغه به چا ته و الله ته و او فإني قریب الله وایي زه نږدې خدای ته چغه وهه دا الله نږدې دی دې کې دویم ټکې بل نشته دی دې کې تاویل نشته خدای ستا فریاد قبلی او مانه که یو سړی یو شی وغواړي نو کله به راسره وي ور به کم کله به ني ور به نه او کله به راسره وي زه به ځکه نه ورکوم چې زه به یارېږم چې دله ورکړم نو زه به څه کوم بچي به مې څه کوي او کله به یم که سبا زما ورته حاجت شو نو بیا به څه کېږي وایه نو خدای سره دام نه چې نشته شته ورسره دویم دا چې زه ورکړم نو زه به په سبا یارېږم چې زما حاجت شي خدای چې چاته حاجت نه لري دا خدای سره څه کمیږي م نه هېڅ کمی نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د خدای بندگانو وی الله دا زمکه چې زمکې پیدایش نه مخکې زمکه لا نه وه پیدا اوبې پیدا کړې او د خدای عرش و اوبه وې نه زمکه و نه اسمانونه د هغه وخت نه خدای سخا شروع کړې ده
او تر نره پورې سخا کوي، مال ورکوي او بدون کې معمارغانو نه ورکوي، دې فریدې دې انسانانو لی ورکوي، حیواناتو لی ورکوي. څومره ګیاګانې زرغونوي، څومره میوې زرغونوي، څومره غله زرغونوي، قسم قسم زرغونوي. وی د خدای لاس کې چې سیدي پوټې هم کم نه شو نه کمیږي، کمېدو والا نه دي. نو زه خو که ماله څوک شی غواړي او زه وایم چې یاره ورکم کم به شي، نو خدای سره کمې هم نه راځي. ته به هم کمې ورکړل نو سبا که زما یا د بچو اجت شي نو د خدای بچي هم نشته او خدای جتمن هم نه دی. او خوشحالېږي هم ګورې په ورکړه، مونږ پې خفه کېږو پې خوشحالېږي هم په ورکړه باندې. الله نږدې دی. فریاد رش چې ته فریاد ورته وکې فوراً د الله دا فریاد قبلوي. دا اورنګزیب بادشاه چې عالمگیر یو د دا راشکو په دې تمو چې ما ته بادشاهي میلو شي، اورنګزیب په دې تمو چې ما ته میلو شي. دا راشکو خبرجنو بدماشو او غلطو خلکو سره به کېناستې د پاسېده او اورنګزیب عالمگیر به نیکانو سره او عالمانو سره ناستو. عجز طبیعته او پلار هم په دې سوچ کې چې باچي چاله ورکړو. اوس دواړه لګیا دي په کوشش کې دي. اورنګزیب هم لګیا دی چې د پلار کوم نږدې دوستان دي هغوی ته رجوع کوي چې د ما پلار ته ووایي چې دا بادشاهي ما ته راکړي. دا راشقو هم لګیا دی، هغه هم وزیرانو ته چې کوم د پلار نږدې خلک و هغوی ته وایي چې د ما پلار ته ووایي چې سپمالی راکړي. سفارشونه شروع دي، د پلار تقرب هم شروع دی او چې څه د بادشاه د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې هم غواړي. نو دې دا راشقو ته چې وایي چې پلانکي ځای کې یو ډېر نیک سړی دی، عالم دی او بزرګ عالم دی، او هغه له لاړ شه چې دعا درته وکړي نو که درته یې وکړه دوا نو رنګې هغه چې چا ته هم د ده له اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاک یې قبلوي. نو دا راشقو وله ورغ هغه دغسې ناست دی چې دا راشقو وله ورغې او وله راپاسې ځکه چې د بادشاه زوی د شهزاده دی، احترام یې وله وکړو. راپاسېد ورته رغاړه او مسله پرته وه، ورته وایي دا راشقوه شهزاده صاحب په دې مسله کښېنه. هغه وایي نه صاحب ستا په مسله په دې د نشم کښېناستی، هغه ستا مسله ده، ستا جانماز دی، د ستا په جانماز نه کښېنم. وی کښېنم منت ته کوم ته زما د بادشاه زوی کښېنه. دی وی نه 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 صاحب نه کښېنم، ستا تا ته به مخکې په ګونټو کښېنم. هغه مطلب خو دا و چې دا خو نیک سړی دی، عالم دی، نو چې زه عاجزي وکړم ما ته به دعا وکړي بادشاهي به له پلار میلو شي. هغه ورته بیا وایي دا راشقوه زما په دې جانماز کښېنه، ته د بادشاه زوی. وی نه، درې ځلې ورته ووایي خو دې کښېنه ناسته. نو بیا هغه عالم بزرګ په خپل جانماز په خپله کښېناست او دې ورته را تحیاتو په شکل کې مخامخ کښېناسته. ښه وایه که نه دا راشقوه صاحب څه له راغلې؟ وی تا له دې له راغلې ما چې ته ما ته دعا وکړې او د پلار دا بادشاهي ما ته میلو شي. بیا خو مې دله درکوله ته پې کښېنه ناستې که نه، خو مې درکوله که الله خو نږدې دی زما ټکي ته په یو ټکي خدای خبره مني. نو ما خو درکوله ته خو کښېنه ناستې که نه، اوس خو خبره خلاصه شوه. ما خو درې ځله دله بادشاهي درکوله نو ته خو کښېنه ناستې خبره خلاصه شوه. دا راشقوه پوه شو چې دا خو د کمال ټکي ورانه لا رور مې خبر نه شي، اورنګزیب خبر نه شي. تا خبر چې هغه راغی او هغه پې کښېنو خو قصه خلاصېږي. چې ته اورنګزیب عالمګیر خبر شو، هغه ته هم چا ووایي چې هلته کې یو بزرګ عالم دی، نیک سړی دی، خدای نه چې کومه خبره خیږي خدای پاک یې پوره کوي. دا نبي علیه السلام ګورې فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. ویلې کله د یو سړي به ظاهر ډول دال به برابر نه دوری به پیلوتی سر به هم ببري، او که په خدای قسم وخوړه چې قسم نه چې په دا ټکي باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کړي، خدای به باران وکړي. بعض انسان د خولې نه خبر ودي که نه پوره کوي، الله هغه پوره کوي، خولې نه خبره ورته پوره کوي. دلته مخکې ما یو واقع کې ذکر کړی و، هارون رشید او زبیده په لاره روانو، د هغې په زمانه کې مې یو مجذوب و، بالول نوم یې و. بالول په ځمکه لګیا دی، کرښې مرښې راښکاږي، هغې خو پېژانده
زبیده ورته وایي چې بهلوله څه کې به جنت کې کورونه جوړو وی جوړ کړي دي وی او وی په څو خرڅه وی په 10 روپۍ زه ولا 10 روپۍ ورکړم وی دا زما شو په جنت کې کور او دا ستا شو هارون رشید نو پروا نه ساتل لیونی سړی چې شپه شو هارون رشید خوب وین یې خوب ویني یو جنت یو خشته محل دی پکې زبیده ورسره ده نو دې محل ته راتلو کوشش کوي نو فرشتې ورته ملا څه دې څه کوې وی دا محل ته ځم وی دا ستا نه دی دا د زبیدې دی دا په 10 روپۍ پرون زبیدې اخیستی دی ځه ستا نشته به دې واپس که هارون رشید بې تاسې په دا خو 10 روپۍ کې خو کمالو چې راویښ شو که نه نو بیا خو زبیدې ته وایي ما خو دغسې خوب ولید هلکه زه چې ورشو چې په 10 روپۍ د زم یو کوه والم په جنت کې نو چې پې ولل هغه بیا لګیا دی بالول او کرښې راکاږي نو هارون رشید بالوله څه کې وی جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دي وی وی په څو خرڅه وی ستا په ټولې بادشاه که ټوله بادشاهي راکولی شي در کوم ګنې نه وی پرون دې په 10 روپۍ خرڅو او نن په ټوله بادشاه وی پرون نالیدلې سودا او نن لیدلې سودا ده پرون نالیدلې وه نه د لیدو سودا ده نالیدلې خو خلک به ارزان هم کوي که نه او چې وویلې خوښه شي نو بیا ارزانه نه بیا ګرانه شي نو دا نیکان خلک عالمان بزرگان خولې نه خبر وخېږي خدای پوره کوي نو هغه وی دغه شکوه وی چې یاره شیخ ورانګر وای اورنګزیب خبر نه شي ارو خبر شو اورنګزیب چې دغسې یو خو دې نه نه خبر چې دې وله تللی دی خو داسې ورته پته ولګېدله چې یاره دغسې یو عالم دی بزرګ سړی دی زه وله دې وله راغی چې راغی هغه عالم بزرګ ته اورنګزیب هم د بادشاه زوی د شهزاده دی دې ورته پاس دی وی په دې مسله راځه کښېنه وی نه نه صاحب نه کښېنم دا خو ستا مسله ده زه به مخامخ درته کښېنم بیا ورته وایي نه نه بادشاه زوی کښېنه خو چې په دویم ځل یې وویل اورنګزیب کښېناسته نو مسله کښېناسته چې کښېناسته نو دې عالم ته وایي دې بزرګ ورته وایي وی اورنګزیب عالمګیر څه له راغلی وی دې له راغلی یم چې دوا راته وکړه چې د پلار تخت او تاج راته میلو شي تخت او تاج هغه بادشاه یاده کړی و د تخت و تاج دوه څیزونه یاد کړل نو دا بزرګ عالم ورته وایي وی تخت درته میلاو شو که نه نور څه کوې تخت میلاو شو ویله چې تاج هم راته میلاو شي که نه وی تاج زما لاس کې نه دی تخت زما لاس کې میلاو شو بس الله زما خبره ومنله وشوه خبره او تاج د هغه سړي په لاس کې دی چې تا ته ده او دس دپاره لوټه ډکوي اوبه درته اچوي یو غلام و جی خو بزرګ و نیک او ها اجماعت او دست پر لاسونو پوت خو بچي تاج داغه په لاس کې دا خو قصه اسانه شوه چې څنګه غلام ورته مکه او دس والا غلام راغی لوټه ورته ډکه کړه او دې لاسونه یې نو د پټکي کوس که د اورنګزیب او اخواته کېښه چې پټکي سینګ کوس که او اودس یې وکړه غلام ته وایي ای بچی دا پټکي روچت که زما په دا سر یې کېده ای بادشاه زه به لاس کې به درکړم تی په خپله نه نه ما په سر یې کېده بادشاه سلامت دا پټکي به راوالم ستا غلام یم د دې قابل نیم چې ستا په سر کېده زه د دې قابل نیم چې ستا مبارک سر باندې پټکي کېدم دا پټکي خو لوی خلک په سرونه ږدي لکه به یې دستربندۍ کې چې موږ طالبانو ته پټکي ږدو نو خو مشرانو ساده نه ږدي کړ دې قابل نیم چې ستا په سر پټکي کېدم دا به صاحب تاسو له لاس کې درکړم او تاسو یې کېدی وی ته زما په سر کېده نو پټکي اوچت که او په سر یې ورته کېښوده وی زه تاج هم میلاو شو هغه هلک ورته وایي وی تخت خو پرون میلاو شوی او تاج نن درته میلاو شو وی د هغه ملا دې خدای داسې داسې کړي وی زما رازونه یې پاش کړل وی او مکه شوه بادشاهي خدای اورنګزیب عالمګیر له ورکړه نو بعضې وخت به خدای ته چغه وی چغه او درخواست بکې او بعضې وخت به لکې یو خبره راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو په سینو کې چې څه پراته دي الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خولې ووایې نو زه به واورم که نه او کله کې کوم شی ستا پروت وي نو ما ته د هغې پته نه لګي د کشف خاوندانو ته بعضې وخت کې لوښي بعضې وخت کې هغوی ته مونه
کشف د چا په اختیار کې نه، کله وته خدای خو کله وته الله نه خي، لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا به خبره نی وته د خلینا او لکه به خبره راغلی او الله وجه ته خبردار نو الله نه نږدې. په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو، درې کسان ناستو، یو اسخر و دوی زمان وکړه او یو د قریشو دوه د ثقیف ته خانه ده، یا یو د ثقیف و دوه د قریشو دوی والا ناستی او هغه یو بل ته وی چې لکه زمونږ خو خدای پاک ښکاره خبرې اوري او پټې چې به اوري او که به پټې نه اوري، او چې دا ښکارم اوري او که نه اوري. ابل ستاسو خیال دی، ابل وی چې یاره دا ښکاره خو اوري، زما خدا خیال چې مونږ ښکاره خبرې کوو الله یې اوري خو پټې خو نه اوري. اوس نبي علیه السلام لرې لګیا دی طواف کوي، هغه د دې نه دی خبر. دا بل ورته وایي چې نه 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 چې زمونږ پټې اوري او شته را سره نه اینو یې نه، زمونږ ښکاره اوري او شته را سره نه اینو یې نه، نو پټې به هم اوري. ګورئ فوراً قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کا، درې کسان لګیا دی په دې سوچ فکر کې دي، یو یې دواړه نه اوري، یو یې ښکاره اوري او پټې نه اوري، بل وایي چې شته خو نه چې ښکاره اوري خو پټې به هم اوري. ورشه ورته ووایه چې الله تاسو ښکاره او پټ سکه چې تاسو په کوټه کې دننه بربند ناست یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار، او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه هم رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قريب، فإني قريب نزدې الله لري نه لري، د دومره کائناتو مالک، د دومره کائناتو بادشاہ، هغه لري نه، هغه نږدې وي، هغه نږدې م اوري او هغه لرې م اوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي او چې په غونډۍ به ختل نو دوی به وي الله اکبر الله اکبر، په زوره به یې وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله آواز ورکړه چې نرمي وکړئ، نرمي وکړئ، اربعوا علی انفسکم، نرمي وکړئ. دا څه کوئ چغې م جوړې کړې دي؟ ولې نرمي وکړئ چې الله ستاسو پټې م اوري. انه قریب مجیب، نږدې دی درته او پټې م اوري. د چغې ولې وښې دا نه مړی خرابې کړې. یو صحابي وي زه ورسره په څاروي شاته سورم، نو ما وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام هغه واورېدل، وی ما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه ښې؟ مې د الله رسول وښایه، وی لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علما معلوموي چې ګوره جهر مطلقا ښکارهوالې منع نه شو، ځکه چې هغه اوښ باندې شاته ناست و هغه خو ښکاره ذکر وکړو او هغوی ډېرې زیاتې چغې والې، نو هغوی ته یې ویل چې دا جهر مفرد دا ډېرې چغې مه وهې لعله مرې خرابوې. ته څه وایې چې ګنې رو ویم نو ابه نه اوري، دا چې ډېرې چغې وایم نو ابه اوري؟ نه، پټه م اوري. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، الله ته چې چغې وهې نو په زارې ووهې او پټ وهې پټ. الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري، الله د ورځې م اوري، الله د شپې م اوري، الله په پښتو م پوهېږي، په عربۍ م پوهېږي، په انګریزۍ م پوهېږي، الله د ماشوم په چغو م پوهېږي او د بوډا په چغو م پوهېږي. الله نه یو شی پټ نه دی. دا ټولې ژبې الله پیدا کړي دي، دا ټول انسانان الله پیدا کړي دي. یو کتاب کې مې چې یو واقعه لیدلې وه، یو بت پرستو او بت ته ناستو، بت ته صنم وی په عربی کې، په سواد صنم او جمع اصنام راځي. نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنم یا صنم یا صنم، ای زما خدایا بت ته وی صنم. نو سترګې ورغلې، خوب ورغې، نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد ووته، یا صمد صنم په ځای یا صمد، صمد د الله نوم دی. اوس ای بې نیازه بادشاه،
اے حاجت روا بادشاہ. نو چې ویا سومدو نو فوراً الله آواز ورکا ولی بندا ولی نو فرشتې ورته وی خدایه خولې خطا ژوه. هغه خو صنم بت ته چغه واله خو د صنم په ځای ته صمد د خولې نه ووته. نو الله کافر دی ټوله شپې بت ته تېره کړې ده هغه نه غواړي او چې ستا خولې نه غیر اختیاري خوله خطا شو او صمد ووت نو تا ولې آواز ورکړه. الله ورته څه وایي؟ الله وایي چې هغه بت ته ټوله شپه نه ټول کال چغې والې خو بت ول آواز ور نه کړ. نو که غیر اختیاري په تیر کې م خولې نه د ما نوم وخته او زه م آواز ور نه کړم نو مو بت کې به پرک څه شي؟ مو بت کې به څه پرک؟ خدای پاک هغه سړي ته هغه یو ټکي نه ایمان ور نصیب کړ. غیر اختیاري خولې نه غیر اختیاري او خدای پاک هغه د هغه د ایمان او د اسلام سبب وګرځو. نو چې مونږ قصدان خدای ته چغه یا الله یا الله یا الله یا الله او په دل کې بیا چغه وي او جاله یې ورسره په جغه من الله عزت خوشحالي او بیا د شپې ورته چغه وي د شپې بیا ډېر خوشحالېږي او بیا د شپې په اخره څه کې ورته چغه وي او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف آیات ماته ویلی دی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. بندگان زما متعلق تانه سوال کوي زه ورنږدې نو خدای بیا مني ښه. پیغمبرانو دا چغې خدای ته ویلې دي په سکندونو کې ورته د الله مدد راغلی. صحابه کرامو دا چغې الله ته ویلې دي په سکندونو کې د الله مدد راغلی دی. نو زما د خبرې خلاصه څه شوه؟ دا د عقیدې خبره ده دا څه ولا خبره نه ده د عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی. الله څه دی؟ نږدې دی او هر چا ته نږدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نږدې دی الله لرې نه دی. بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغمه اوسه بیا هېڅ فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي. او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته ښه دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا. اوس ته ما ته دې وخت کې نږدې خبره اورې او که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم. که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او د که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپی بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که ودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته ني نو بیا به هم نه اورې. او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري. نو دا به زمونږ عقیده الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي. الله زمونږ د عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې زمونږ دا عقیده ده چې ته مونږ ته نږدې او الله بغیر ستا نه زمونږ د فریاد بل ځای نشته. خدای مونږ ډېر کمزور یو ډېر بېکس او بېڅوکه یو. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمه کړي الله زمونږ پریشانۍ ختمه کړي خدای زمونږ پریشانۍ ختمه کړي الله زمونږ په ژوند کې زمونږ په مال کې زمونږ په اولاد کې برکت پیدا کړي. وایي دوستان دې د دعاګانې ویلي دي بیماران دي الله ته ولې روغ صحتونه او شفا ورکړي. د بعضې دوستانو بچي نشته الله ته ولې بچي ورکړي. د بعضې دوستانو نارینه اولاد نشته الله ته نارینه اولاد وله ورکړي. د کومو هلکانو کې نه پورته رشتې نشته خدای بس صالح رشتې وله ورکړي. خدای زمونږ عبادت سره مینه او شوق پیدا کړي. الله د ګناه نه په حفاظت او په امان کې وساتي. الله کم دوستان چې د لرې د ځای نه راغلي دي الله په یو قدم وله اجرونه او برکتونه ورکړي او د نبي علیه السلام تابعداري نصیبه کړي او ترانه خدای راضي شي. وایي دوستانو د حج او د عمرې ارادې دي او درونه کېږي خدای چې د چا په زړه کې د بیت الله طلب پروت دي د عمرو د حج سعادتونه نصیب کړي. آخر وخت کې په خپله کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد